سلامونه. چارواکي وایي د ننګرهار غنیخیلو ولسوالۍ د ملي امنیت برقرارولو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان شهیدان او تر 400 زیات ټپيان شوي دي. جمهور رئیس غني پکتیکا ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیتي وضعیت ارزولو ترڅنګ محلي چارواکو، قومي مشرانو او میرمنو ته د ستونزو د حل ډاډ ورکړ. جمهوریت ریاست وایي اغلې فوزیه کوفي د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي د ویاړ وړ غړې ده او افغان حکومت د ناروې د سولې نوبل جایزې ته هغې د احتمالي نوماندې هرکلی کوي. ټاکل شوي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د سرحدي تمځایونو کار ژر تر ژره بشپړ شي. د چارواکو په وینا دغه کرښه د 15 کیلومترو پر اوږدوالي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره جوړیږي او په دولتي ښوونځیو کې حضوري درسونه نن پیل شول. په هیواد کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي د تیر کال د کب میاشتې په وروستیو کې وتړل شول.